اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرځه کوونکو د نن ورځې د درس موضوع ده د مجزا ډټاګانو د کثرت جدول. مجزا معنا بېلابېل، غیر متمدي، ډټا معنا معلومات او کثرت معنا زیاتوالی. تاسو یوه اندازه د احصایې اړوند معلومات په اووم ټولګي کې هم لوستي دي. نو دلته راسم د احصایې د تعارف نه وروسته په دوهم درس کې د مجزا ډیټاګانو د کثرت په جدول خبرې کوو. کله چې موږ ته د یوې څېړنې یا موضوع په اړه معلومات مختلف او ډېر زیات راکړل شوي وي، نو موږ باید د هغې پېژندنې لپاره د کثرت جدول جوړ کړو. خلاصه خبره ده زده کوونکو، کله چې موږ ته د یوې موضوع په مورد مختلف او زیات معلومات راکړل شوي وي، نو په داسې حالاتو کې موږ مجبوریږو تر څو د هغې د سمې پېژندنې لپاره د کثرت جدول څخه استفاده وکړو. د دې لپاره باید څه وکړو؟ څه ډول کولی شو دغه جدول جوړ کړو؟ د دې ډول جدول جوړولو لپاره د هدف د معلوماتو ترمنځ دلته به زه دغه واضح کړم، د معلوماتو ترمنځ یوه اندازه فاصله په پام کې نیسو. یعنی معلوماتو ترمنځ د فاصلې نه هدف د طبقو ترمنځ فاصله ده یا د ارقامو اندازه ده. مثال څو واحده موږ په نظر کې نیسو، په هره طبقه کې د څو واحدې وي، همدغه اندازه موږ دلته په فاصله سره نومولې ده. د کثرت جدول موږ ته دا راښیي چې په هره طبقه کې څو ډټاګانې شته. تاسو په دې موضوع باندې ښه پوهېدلی شئ. د مثال ته متوجه شئ. د ریاضي په مضمون کې د 10 زده کوونکو نمرې په لاندې ډول دي. مثال یو زده کوونکي 15 نمرې اخیستې دي، بل 70، بل 83، بل 62، بل 51، بل 58، بل 48، بل 10 او بل 15 ورسره اخر کې یو بل شاګرد 42 نمرې اخیستې دي. په یاد ولرئ زده کوونکو چې په طبقه کې فاصله یا د ارقامو اندازه زموږ اختیاري خبره ده. یعنی موږ خپله کولی شو چې په یوه طبقه کې د معلوماتو اندازه وټاکو، خو یوه خبره ډېره ضروري هغه دا ده چې هر څومره چې په دغه د نمرو کثرت یا د معلوماتو کثرت موږ ډېر په یوه طبقه کې په نظر کې نیسو، نو په داسې حالاتو کې په کمو طبقو کې معلومات ځای په ځای کولی شو. او که چیرې دغه اندازه یا د اختیاري قیمت موږ کم په نظر کې ونیسو، نو بیا ډېرې طبقې رامنځته کیږي. نو دلته د نمرو کثرت په اختیاري ډول موږ 15 په نظر کې نیسو. اوس دغسې لیکو په جدول کې، یعنی دا د کثرت جدول دی زده کوونکو. دلته موږ نمرې ځای پر ځای کوو د طبقو په شکل، او دلته د زده کوونکو شمیر لیکو. مقصد دا دی چې د 0 نه تر 15 پورې نمرې اخیستونکي زده کوونکي چې دي 0 دي. یعنې داسې زده کوونکي په نشته چې د هغو د 0 نه تر 15 پورې نمرې اخیستې وي. یوه بله خبره یاد لرئ زده کوونکو، دلته طبقو کې تاسو ته به ښکاري چې مثال د طبقې لوړ حد چې دی هغه د بله طبقې ټیټ حد دی. نو تاسو ته پوښتنه پیدا کېږي چې دغه په کومه طبقه کې شمیرل کېږي. نو په یاد لرئ چې دغه په چیرته چې لوړ حد لري، یعنې مثال لکه په دلته په اوله طبقه کې 15 دی، 15 د دې طبقې لوړ حد دی، نو موږ یایو چې 15 په لومړۍ طبقه کې شمارو. په دوهمه طبقه کې 15 رقم نه شمارو، یعنې د 15 څخه لوړ رقم تر 10 پورې هغه حسابوو. همدغسې 10 په دوهمه طبقه کې حسابوو، بیا په دریمه طبقه کې 10 نه حسابوو، د 10 نه لوړ رقم تر 45 پورې حسابوو، همداسې ترتیب سره. نو اوس که وګورو هغه زده کوونکي چې د 15 نه تر 10 پورې نمرې درلودونکي دي هغه 2 زده کوونکي دي. یو زده کوونکی چې دی هغه 10 نمرې لري او بل زده کوونکی 15 نمرې لري. نو دغه 2 زده کوونکي دي چې د 15 او 10 ترمنځ نمرې لري. د 10 او 45 ترمنځ نمرې درلودونکي زده کوونکي چې دي هغه هم 2 دي. دلته که وګورئ
دېرشو نه لوړ نمرې درلودونکي کسان چې دي تر 45 یو 42 دي او ول بیا 15 دي دلته شته. همدغسې دغه نورې طبقې. نو په دې ډول جدول که چیرې موږ جوړوو دې ته به موږ د مجزا ډیټاګانو یا د بېلابېلو ډیټاګانو د کثرت جدول ویل کېږي. ډېر مهم دی او ډېر مفید دی. دې نه موږ په ورځني ژوند کې هم د یوې کورنۍ په سطحه او هم د یوې جامعې او ټولنې په سطحه کولی شو ښه استفاده وکړو. تر بیا مو الله مل شه.